په خیر د یک تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونو ته مو هرکلی کوم. زه بشیره نظیمی یم. د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ کې د دیګ بخار چاودنې له امله دوو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. ځایي چارواکي وایي چې د رودات ولسوالۍ کان مومند سیمه کې د نقیب الله نومې په کور کې ماخوستن پخلي پر مهال دیګ بخار چاودنه کړې چې د نوموړي دوه زامن بلال 14 کلن او عبدالرحمن 6 کاله عمر درلود دواړه ځای پر ځای وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رینور ولسوالۍ په شمال سیمه کې د سوارلیو په یو موټر د ماین په چاودنه کې 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي وایي تېره ورځ له غرمې وروسته د رینور ولسوالۍ په شمال سیمه کې یو پخواني ځای په ځای شوی ماین پر یو موټر چاودنه کړې چې 6 تنه یې وژلي او 4 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان ټول د مدرسې استادان او شاګردان دي. دوی د نورستان ولایت اصلي اوسیدونکي دي چې دلته یې زده کړې کولې. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست وایي چې د شریعت پلي کول او حجاب د اسلامي امارت سره کرښه ده او په دې برخه کې له هیچ چا سره تعامل نه لري. محمد خالد حنفي وایي چې په تیرو 20 کلونو کې قرباني ورکړې ترڅو امریکا او ملګري یې ماته وخوري او په هیواد کې اسلامي شریعت عملي شي. نوموړي دغه راز وایي د بشري حقونو سازمانونه چې د ښځو محدودیتونو په برخه کې لاسوهنه کوي خو په فلسطین کې د ښځو پر وړاندې د اسرائیلو ظلم پر ضد یې چوپتیا غوره کړې ده. د هیواد د کورني محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. د اسلامي امارت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د افغانستان د کامیابی او اقتصادي پراختیا په نوم د نندارتون کې په 310 غرفو کې محصولات د 4 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي. لاسي صنایع، وچه میوه او قیمتي ډبرې چې د افغانستان کورني مهم تولیدات بلل کېږي په دې نندارتون کې ایښودل شوي دي. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. ښې چارې.